بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو ښوونکو او زده کوونکو ته ډېر سلامونه او درناوی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او صحتمنده واوسئ. ډېره زیاته مننه کوم د ساینس خصوصي عالي لیسې څخه چې داسې یوه برنامه یې جوړه کړې ده. هیله لرم چې داسې برنامې نورې هم مخ پر وړاندې لاړ شي او همداسې نورې هم جوړې شي په نورو ښوونځیو کې. دا نوي نسل ځوانانو ته ډېرې ګټې رسوي. هغه څه چې موږ زده وي نورو ته یې رسوو او د نورو څخه به هم یو څه زده کوو. نو دا چې تعلیمي مرکز دی، زه به په تعلیم د په ارزښت به رڼا واچوم چې تعلیم څه ته وایي. موږ او تاسې خو به تعلیم پیژنو چې تعلیم څه ته وایي. پوهېږئ تعلیم څه ته وایي؟ پوهېږئ؟ ښه، ته پوهېږې؟ ځواب هم نه راکوئ. ټول خو به راته روغ یئ؟ ښه، داسې بې شمېر راته ووایئ. زه به یو ټوکه وکړم، یو سړي د بل سړي نه پوښتنه وکړه چې څنګه یې ښه یې راته. هغه ورته وایي چې نه ښه نه یم، خفه یم. بیا ورته وایي چې نه ګوره ښه به یې راته. بیا ورته وایي نه ګوره ولاکه ښه یم، خفه یم. اخر دا سړی ورته وایي چې ته یو ځل ماته وایې چې خوشحاله یم. هغه چې ورته وایي خوشحاله یم، ولې خفه راته ښکارې. نو تاسې هم زه تاسو ته وایم چې ټول راته ښه یئ، نو ټول راته تروش ګورئ، نور وایي چې ښه یو. نو دا څه رقم ښه یئ؟ لږ په مسکا یې وایي چې والله ښه یو، ساعت ښه یو. ښه په انرژي ماته ځواب راکوئ، سمه ده؟ ښه، زه به تعلیم په اړه ووایم چې موږ که یو روښانه ژوند غواړو، یو آباده وطن غواړو، نو باید تعلیم وکړو. تعلیم موږ په ژوند کې د هغو سختیو نه راوباسي چې یو بې تعلیمه شخص د هغو سختیو سره مخامخ کیږي. تعلیم هغه فولادي توره ده چې زموږ د ژوند حتی تر دې چې د یو ملت تیارې ورځې روښانه کولی شي، او هغه فولادي توره ده چې په واسطه یې د ډېرو لویو کاروانونو سره مبارزه کولی شو او هغوی ته ماته ورکولی شو. نو که غواړئ چې د نړۍ سره سیال شئ، تعلیم وکړئ. تعلیم ته ډېر زیات موږ ضرورت لرو. نو که هر څومره زه د تعلیم په اړه خبرې وکړم بیا هم کمې دي، ځکه تعلیم ډېر زیات ارزښت لري. خو زه به راشم یوه بلې موضوع ته چې ولې ډېری زده کوونکي د خپلو درسونو کې پرمختګ نشي کولی. تاسو به هم داسې زده کوونکي لیدلي وي چې هغوی د درس ویلو په مهال ناخوښ وي، خفه وي، نه غواړي چې زده کړه وکړي، د مطالعې سره شوق نه لري. که زده کوونکي همداسې د مطالعې په وخت ناخوښ پاتې شي، هغوی بیا ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. په آینده کې به د ډېرو خنډونو سره مخامخ شي. نو ولې زده کوونکي د مطالعې سره شوق نه لري؟ ډېر زیات دلایل لري. زه به هغه مهمې بېلګې چې ډېر مهم دلایل دي تاسو سره به شریک کړم. لومړی به یې زه په تخته ولیکم، بعد له هغې به بیا پرې خبرې وکړو. ښه، دا زمونږ دلیل دی. زه به خپلې موضوع ته راشم چې ولې زده کوونکي په خپله درسونو کې پرمختګ نشي کولی. راځم لومړی دلیل ته چې هدف درلودل. ډېری زده کوونکي دي چې هغوی نه پوهیږي څنګه خپلو درسونو ته پام وکړي، یا زه دا درسونه د څه لپاره وایم، د کوم هدف لپاره یې وایم، او ځان ته څنګه باید یو هدف وټاکم. حال دا چې بیا بریالي زده کوونکي ځان ته یو هدف ټاکي، د هدف د لرلو سره مخ پر وړاندې ځي او خپل درسونه د یو هدف لپاره وایي. نو که غواړئ چې د مطالعې سره مو شوق پیدا شي، خپلو درسونو کې کامیاب اوسئ، ځان ته مشخص هدف وټاکئ. هدف تاسو سره مرسته کوي چې تاسې په خپلو درسونو کې پرمختګ وکړئ، مخ پر وړاندې لاړ شئ او په هره برخه کې کامیاب واوسئ. نو لومړی دلیل مو دا و چې ځان ته منظم هدف وټاکئ یا مشخص هدف وټاکئ. راځم دوهم دلیل ته چې ناوړه اشخاص. ډېری کسان دي چې په کوڅو کې بې ځایه ګرځي. یعنې مطلب مې دا دی چې موږ په ټولنه کې داسې ناوړه اشخاص لرو چې د داسو کسانو سره ناسته ولاړه کوي چې هغوی حتی د ناستې ولاړې وړتیا هم نه لري. نو کوشش باید وکړو چې د ناوړه اشخاصو څخه ځان لرې وساتو، د هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړو. هغه په دري کې یو متل دی، ډېر مشهور هم دی زری زبانانو کې، با ما بشینی ما شوی با دیگ بشینی سیاه شوی. یعنی مطلب یې دا دی که د ښو اخلاقو کسانو سره ته وګرځې، ته به هم ښه انسان یې، ته به هم ډېر یو ښه شخصیت یې په آینده کې، هم به خلک تا ته په ښه سترګه وګوري او هم به په خپلو درسونو کې کامیاب یې. او که ته د ناوړه کسانو سره ناسته ولاړه وکړې، ته به هم بدنامه یې په یو ټولنه کې، هم به یو بد انسان یې، هم به درسونو کې وروسته پاتې یې.
نو کوشش کوئ چې د بدو اخلاقو کسانو څخه ځان لرې ساتئ. د ښو خویونو خاوندانو سره ناسته ولاړه کوئ. هغوی تاسو ته ښې لارې ښیي، تاسو ته ښې لارښوونې کوي. تاسې حتی نه پرېږدي چې ناوړه کړنې ترسره کړئ یا د ناوړه کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ. نو دوهم دلیل مو دا و چې ناوړه اشخاصو څخه ځان لرې ساتئ. اوس به راشم دریم دلیل ته چې د وخت ارزښت. ډېری زده کوونکي دي هغوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي. که هغه په پوهنتون کې دي، که هغه په ښوونځیو کې دي، خپل وخت بې ځایه ضایع کوي. پوهان وایي چې وخت سره زر دی. یعنی مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې وخت داسې یوه شتمني ده که له تاسو څخه لاړه تېر وخت نشئ بیا راګرځولی. او د وخت نه سمه ګټه نه اخیستل زده کوونکي په خپلو درسونو کې وروسته پاتې کوي. نو کوشش کوئ چې د وخت په قدر پوه شئ، د وخت نه سمه توګه باندې ګټه واخلئ، د وخت نه سمې لاسته راوړنې لاسته راوړئ. که تاسو نه یو څوک پوښتنه وکړي چې نن ورځ تا څه وکړه، ته به څه ورته وایې؟ ته باید ورته ووایې چې ما نن ورځ دا کار وکړ، دا کار مې وکړ، ډېرې لاسته راوړنې مې لاسته راوړي. داسې نه چې بیا هغه تا ته ووایي چې زه نن ورځ بې ځایه ضایع کړې ده. کوشش کوئ چې د وخت نه ګټه واخلئ او په ارزښت یې پوه شئ. اوس راځم څلورم دلیل ته چې پرله پسې درس ووایو. ولې ډېری زده کوونکي په خپلو درسونو کې کمزوري وي؟ تاسو کې څوک شته چې کمزوري دي په خپلو درسونو کې؟ نشته؟ ماشاءالله. داسې زده کوونکي مې مخته ناست دي چې ټول ماشاءالله نابغان دي او هېڅ په درس کې مشکل نه لري. نو ولې زده کوونکي په خپلو درسونو کې کمزوري دي؟ یو دلیل دا دی چې هغوی پرله پسې درس نه یایي، سرسري درس یایي، د خپلو درسونو څخه تیریږي یا ځان ترې خلاصوي. لکه د بیلګې په توګه احمد ته په ښوونځي کې چې درس ورکړل شي نو هغه ته وایي چې ته دا درس په کور کې زده کړه. چې هغه کله کور ته لاړ شي نو بیا څه وایي؟ زه نن به یې نه زده کوم، سبا ته به یې زده کړم. بیا سبا ورځ څه وایي؟ زه بله ورځ هم وخت لرم، ولې بله ورځ نه زده کوم؟ نو همداسې پرله پسې بانې کوي او هم یې درس زده نه شي، هم وخت ترې ضایع شي. خو تاسې باید داسې ونه اوسئ، خپل وخت پرله پسې درسونه ووایئ او کوشش وکړئ چې د نن ورځ چې مو کوم درس وویلو سبا ته هم هغه درس ووایئ او بل درس هم ورسره زده کړئ. نو تاسې به حتما په خپلو درسونو کې کامیاب یئ. راځم اوس پنځم دلیل ته چې په درس ویلو کې لټي کول. لټي هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې ډیر شمیر کسان په دې ناروغۍ اخته دي او د هغو کسانو یوه برخه زده کوونکي دي چې زده کوونکي په لټي ناروغۍ اخته دي. لټي څه ته وایي؟ لټي تنبلي ته وایي. تنبلي احساس کولو ته وایي چې ته په خپله ځان کې تنبلي راپاروې. لکه څنګه تا ته چې درس درکړل شي نو ته د درس ویلو په وخت کې څنګه بانه کې زړه مې نه ورته کېږي، نه بل وخت به یې وایم اوس به کار لرم، یا چې درس لږ اوږد وي یا لږ مغلقه وي دا به زه زده کوم، دا درس دا مې ولاکه زده شي، دا ښوونکي صحیح درس نه راکوي. دې ته لټي وایي، دې ته تنبلي وایي. خو بریالي زده کوونکي داسې نه دي. هغوی ته چې هر درس ورکړل شي هغوی وایي چې زه یې کولی شم یا زه کوشش کوم چې دا درس ووایم. نو تاسې هم د دې ناروغۍ نه ځان لرې ساتئ او کوشش کوئ چې د دې تنبلي نه ځان لرې ساتئ او تنبلي مه کوئ. مننه کومه. نو خلاصه ده چې تنبلي مه کوئ. هر کله چې تاسو درس درکړل شي تاسې وایئ چې زه یې کولی شم او یا وایئ چې کوشش کوم چې زده یې کړم. که زده مې نه شو بله ورځ ته کوشش کوم چې زده یې کړم. یعنې زما زده کېږي، هېڅ کله داسې مه وایئ چې زه یې نشم کولی. اوس راځمه شپږم دلیل ته چې ورځنی منظم مهالویش. ډېری زده کوونکي دي چې بې پلانه مخته ځي، هغوی پلان نه لري ورځنی، یعنی د خپل کار وخت نه وي معلوم چې دوی مطالعه څه وخت وکړي، زده کړه څه وخت وکړي، کورنۍ دنده څه وخت ترسره کړي، مونځ څه وخت وکړي. ډېری زده کوونکي د پښتو په یاګانو کې مشکل لري، املا څه وخت زده کړي، دې ته یې وخت نه وي تعین کړی. خو بریالي زده کوونکي بیا هر کار ته خپل وخت تعین کړی وي، تقسیم اوقات یې جوړ کړی وي، د پلان په مطابق مخته ځي چې یو ساعت باید زه مطالعه وکړم، یو ساعت باید زه زده کړه وکړم، یو ساعت زه باید املا زده کړم، بیا یو ساعت زه لوبه وکړم. همداسې د پلان په مطابق مخته ځي. نو که تاسې غواړئ چې خپلو زده کړو کې کامیاب اوسئ ځان ته منظم مهالویش جوړ کړئ، تقسیم اوقات جوړ کړئ. د دې تقسیم اوقات په مطابق تاسې خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ او همدا د بریا راز دی چې تاسې به خپلو درسونو کې کامیاب یئ.
نو دا دومره خبرې چې ما وکړلې دا به زه اوس ټولې را خلاصه کړم را ټولې به یې کړم چې که تاسې غواړئ تل په خپلو درسونو کې کامیاب اوسئ خپلو درسونو کې پرمختګ وکړئ مخ پر وړاندې لاړ شئ نو دا شپږ کارونه له یاده مه باسئ لومړی دا و چې ځان ته هدف وټاکئ دوهم دا و چې د ناوړه اشخاصو څخه ځان لرې ساتئ دریم دا و چې د وخت په ارزښت پوه شئ د وخت نه ګټه واخلئ قدر یې وکړئ څلورم دا و چې پرله پسې درسونه ووایئ او پنځم دلیل دا و چې په درس ویلو وخت کې لټي مه کوئ تنبلي مه کوئ کوشش کوئ چې تاسې زړه کې وایئ زه کولی شم او یا کوشش کوم چې زده یې کړم او شپږم دلیل دا و چې خپل ورځنی پلان ځان ته جوړ کړئ چې په کوم پلان به یې تاسې مخته ولاړ شئ نو دا شپږ دلایل هیله لرم چې تاسې عملي هم کړئ ځکه که تاسو عملي کړل د اوسه نه به تاسې د اول صنف نه تر 12مه یا د 12 نه بیا تر پوهنتونه به تاسې کوم مشکل نه لرئ ځکه تاسې اوسه نه خپل مشکلات حل کړل او دا هغه مهم مشکلات چې ډېری زده کوونکي یې لري نو که دا تاسو حل کړل د اوس نه تاسې به په آینده کې که هر خنډ سره مخامخ کیږئ هغه وایي چې په نوک کې دې نه حسابومه نو هغه د نوک فکر به هم نه ورته کوئ چې زه دا خو زه حلولی شم دا خو هېڅ هم نه دی ځکه تاسې وخته نه خپل مشکل حل کړ نو که غواړئ چې په آینده کې یو شخصیت واوسئ خلک ستاسو قدر وکړي ستاسو عزت وکړي تاسو ته مینه درکړي نو دا شپږ کارونه تاسې ترسره کړئ او د اوس نه عملي کړئ نو ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان چې ما ته م وخت راکړ او زما خبرې مو واورېدلې زما خبرونه تاسو ستړي شوي ونه اوسئ او یو څه مو ترې زده کړي وي نو دا چې نن ورځ یوازې ما تاسو ته خبرې وکړې خو تر بیا چې بیا بل ځل همداسې یو برنامه جوړوو داسې سره ټول سره کینو یوازې زه نه بلکې تاسې به هم خپل نظرونه شریکوئ که هغه هره موضوع وي ستاسو نظرونه به هم پکې اورو نو ډېره مننه کوم چې ما ته م وخت راکړ کور مو وایه تل دې وي